دا حدیث مبارک اوږد تفسیري موږ تاسو مسلم شریف کې ویلی و. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مجلس کې ناسته دا خبره کوي زه د ټولو انسانانو سردار یم په ورځ د قیامت، خو فخر نه کوم. زه دا خبره د تکبر او د لویي د وجې نه کوم، د تحدث بنعمت په خاطر کوم چې الله ورته حکم وکړو اما بنعمت ربک فحدث. او د ما په لاس کې به جنډه د حمد وي او فخر زه نه کوم. یو نبی بم په دغه ورځ نه آدم علیه السلام که غیر د آدم علیه السلام نه مګرم ټول به د ما تر جنډې لاندې ولاړ وي. د قبرونه بم اول زه راپورته کېږم، فخر نه کوم. خلکو باندې به سخت تکلیفونه درې وارې راشي چې د محاسبې او د مجادلې او د عرض د اعمالو د صحایفو د تقسیم حالات دي. بیا به نو ورشي آدم علیه السلام ته هغه ته به ووایي چې ته خو د موږ پلار یې، ته شفاعت وکړه الله ته چې د موږ سره د حساب و کتاب وکړي. نور حدیث تفسیری ویلی هغه هم عذر وی، بیا نوح علیه السلام ته ورشي هغه عذر وی، ابراهیم علیه السلام ته ورشي هغه عذر وی، موسی علیه السلام ته ورشي هغه عذر وی، عیسی علیه السلام ته ورشي هغه عذر وی. بیا پیغمبر علیه السلام ورسره روان شي، د جنت په لوري روان شي. د جنت زنجیر د حضرت انس ګوري حصول د رابطې چې ما درته ویلي چې ډېر ځای کې د احادیثو نه رابطه ثابتېږي چې د خپل شیخ رنګ په یادول. د حضرت انس دا روایت نقل کوي خپلو شاګردانو ته د نبي علیه السلام نه 80 کاله وروسته دی د دنیا نه تللی. دی ورته هغه د نبي علیه السلام د لاس ښورول لکه اوس هم چې ورته ګورم داسې ویلې چې دا زنځیر زه وینیسم داسې وښوروم، لکه اوس هم چې هغه ویم چې نبي علیه السلام اشاره کړې وه، لکه اوس هم چې زه په سترګو نبي علیه السلام وینم چې زه داسې زنځیر وښوروم غږ وشي څوک یې زه خپل نوم مبارک ورته واخلم. نو عملی کوي موږ مامور په دې و چې دا جنت دروازه به اول تا ته خلاصو د تا نه مخکې به بل چا ته نه خلاصو. نو بیا یې نه جنت ته ننوځم، هلته الله ته په سجده شم. اوس په میدان حشر کې نبی علیه صلات وسلام ته خلک راغله چې موږ سپارش وکړه. دی د الله ته سپارش نه شروع کوي، سر په سجده کېږي نه چې الله ته زارۍ شروع کړي، جنت ته یې وارد ځي. په جنت کې ولې موږ تاسو ویلي و چې د دعا او د قبولي دپاره د نیکو ځایو ته سړی ځي، د عبادت د قبولي دپاره د نیکو ځایو ته سړی ځي چې توقع د قبولي ډېره یې پکې. دا میدان د حشر کې خو مسلمانان چې د الله دوستان دي، کفار چې د الله دښمنان دي، دواړه ولاړ دي. دا خو د خدای د غضب ځای ده، د انتقام ځای ده. نن خو داسې په قهر ده چې دغسې په قهر نه مخکې و نه به بیا وي. جنت د خدای د رحمت ځای ده. نو دی لاړ چې جنت ته لاړ شي چې د الله د رحمت ځای ده، هلته خدای ته زارۍ شروع کړي، نو د الله رحمت په جوش راشي ورته چې سر پورته که. نو څوک هم چې غواړي چې د مشکلات خدای پاک حل کړي، هغه پریشانۍ خدای پاک ختم کړي، نو جومات ته دي ځي، مدارسو ته دي ځي، حرمین شریفینو ته دي ځي، نیکو ځایو ته دي ځي، د نیکو خلکو څنګ ته دي ورځي چې هغه خدای پاک ته سوال وکړي، د هغه په څنګ کې د ده سوال هم خدای پاک قبول کړي. نور دا بیا د ده هغه عظمت شان د مقام محمود ده چې مخکې ویلې چې شفاعت ته چې الله ورکړی د ده نه مخکې نه جنت ته څوک داخلېدی شي، نه د ده نه مخکې شفاعت څوک کړی شي. او د قیامت ورځې سردار ده، ځکه په دنیا کې خو سیادت هر چاته وي، لکه دنیا کې پاچاهي نومونه هر چاته شته، خو په قیامت کې به نور پاچاهي ختمیږي، یو د الله تعالی حکومت و پاچاهي به وي، هلته به نبوت ټوله ختمیږي، یو نبوت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. انبیا ټول چې نبیان شوي دي په توپیل دي د باندې دي، د روح نبی و ارواحو ته، د روح تعلیم کړی د ارواحو ته. نو هغه نور انبیان دي د امتیان دي په واقع کې، ځکه په قیامت کې د ده تر جنډې لاندې درېږي، شفاعت چې دی کوي چې سر راپورته کړي امتي نارې شروع کړي. ما درته ویلي چې د امت نه ټول مسلمانان مراد دي، ځکه ټول مسلمانان په واقع کې د ده امتیان دي.